बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू मोږ نن یو ښایسته ټریک ده څنګه کولی شو چې د یوټیوب لینک د فیسبوک پیج سره ورکړو. کومه ویډیو چې تاسو په یوټیوب چینل کې اپلوډ کوئ هغه ویډیو به اتوماتیکلی د فیسبوک پیج ته هم راځي. هلته که دا ویډیو څوک پلی کوي څوک یې ګوري نو دا به اتوماتیکلی ستاسو په یوټیوب واچ ټایم کې هم حسابیږي او ویو هم هلته حسابیږي. او که غواړئ فرض مثال تاسو د فیسبوک پیج د لارې نه خپله دغه ویډیو پروموټ کوئ مطلب سپانسر یې کوئ تر څو ډېر ویوز پیدا کړي ډېر وکتلی شي. نو راځو دا یو ټریک تاسو ته ښیو یو شارټ ټریک دی. د ټول نه مخکې راځو مونږ اول تاسو خپل د فیسبوک پیج باید خلاص کړئ. د فیسبوک پیج د خلاصېدو نه وروسته به تاسو په سرچ کې ولیکئ یوټیوب ټیب سرچ دس او د هغې نه وروسته به تاسو بیا راشئ دلته یوټیوب ټیب باندې به کلیک کړئ او د یوټیوب ټیب نه وروسته به تاسو یوز اپ دې باندې کلیک کړئ. مونږ ته وایي سلیکټ د فیسبوک پیج ټو ایډ نو تاسو به راشئ دلته به سلیکټ کړئ زیکس سټوډنټس دا زموږ د فیسبوک یو پیج دی دا به انتخاب کړو او ایډ پیج ټیب به یې کړو. انسټالیشن ان پروګرس. دلته ستاسو د پیج په دې لیفټ سایډ کې به دلته یو بټنه بله اضافه شوي لاندې که تاسې وګورئ یوټیوب په نوم باندې به تاسو ته یو بټن اضافه شوي دا مخکې نه وه زموږ په دې پیج کې په دې به کلیک کړو. که تاسو اوس وګورئ دلته چې کومې ویډیوګانې دلته راځي نو دا د یوټیوب کمپنۍ لخوا چې کوم لینک دی هغه اچول شوی دی نو زموږ خو دا نه دی پکار چې زموږ کوم چینل دی بس هغه ویډیوز باید دلته زموږ راشي. تاسو به راشئ دلته به خپل د یوټیوب چینل خلاص کړئ. زموږ چینل دی زیکس سپیس آی ټي دا زموږ چینل دی په دې به کلیک کړو او د کلیک نه وروسته به دغه چې کوم پات دی په دې به رایټ کلیک کړو دا به کاپي کړو او د هغې نه وروسته به تاسو اپلیکیشن سیټینګز باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو کنټرول وي سره دا پیسټ او لاندې به راشي سیف سیټینګ. اوس چې کوم ویډیوز تاسو هلته په یوټیوب کې اپلوډ کړي دي نو هغه ویډیوز به دلته راځي. ګورئ کوم ویډیو چې تاسو فرش مطلب ورته اپلوډ کوئ نوې ویډیو هغه به اتوماتیکلی همدلته اول کې راځي. دې ځای نه بیا کولی شئ شیر هم کوئ همدغه شان که تاسو لاندې راشئ تاسو یوټیوب چینل دې ځای نه په اسانۍ سره سبسکرایب کېدلی هم شي. This is called a trick for you guys.